د نشیز په اخره کې یو خبر نه خبر شوم نن سحر پېښور کې دیر کالونی ورته وایي او په هغې کې یو مدرسه ده او په هغه مدرسه باندې نن دماکه شوې ده نو د دې متعلق ډېر زیات یې غمجن کړو ډېر یې خفه کړو چې د هغه سړي به لا څه دین او څه اسلام به وي چې هغه په جوماتونو او په مدرسو باندې دماکې کوي حالانکې هدایت ساتي قرآن او حدیث کې او چې څوک په قرآن او حدیث باندې پوهی نو تا ته د اجازت نشته چې ته یو بېګناه مسلمان وجنې که بازار دی که روډ دی پاتې لا جومات دی پاتې لا مدرسه ده چې په هغې کې د دین طالبان ناست هغوی دین زده کوي ظالمه ته ورځي ته به دماکې کې ته د الله د کور عزت نه کې د مسلمان د وینې عزت نه کې ته کم دین دله د اجازت ورکړی کم دین د اجازت ورکړی موږ ته خو دې څوک وښایي که نه چې قرآن کې د اجازت دی که حدیث کې دی قرآن او حدیث کې موږ خو په دې باندې الحمدلله بیانونه کړي دي چې څومره الله د مسلمان دی وینې له مقام ورکړی دی او بیا یو سړی رالګي دماکه کوي په مسلمانانو باندې هغه هم په جوماتونو کې ما خو بازار کې هم ناروا ده په لارو کوڅو کې هم ناروا ده په هر ځای کې ناروا ده نو بیا په جومات کې یې دومره قدر نشته جومات د کم ایمان د کم اسلام نو موږ د دغه مدرسې والا سره او د دې چې کومه اداره ده او دغه جومات والا ده هغوی سره په دې غم کې شریک یو دا کار هر چا چې کړی کاینه منکان دا غلط کار دی اسلام د دې کارونو اجازت نه ورکوي الحمدلله اسلام خو د امن و امان دین دی اسلام ته اسلام ولې وایي سلامتیا والا دین دی سلامتیا والا دین دی په دې کې دا نشي چې مسلمانان وجنه یا مسلمانان یروه یا مسلمانانو له دمکیانې ورکوه یا مسلمانانو باندې دماکې کوه یا هغوی ته ټوپک او تماچه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی په موږ کې نه دی چې مسلمان ته په اسلحه باندې اشاره کوي اشاره به هم نه کوي یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چې څوک راځي دی خو جومات طرف ته او لاس کې ورسره غشی نیزه ورسره وي نو د دې چې کوم سر دی د اوسپنې نه چې کوم جوړي په دې د لاسې کې دی دومره شریعت خیال ساتلی دی که نو موږ بلکل په دې غم کې په دې سانحه کې شریک یو د هغوی سره او د دې خلاف یو چا چې هم دا کار کړی کائن من کان هر څوک چې که څوک دا وایي چې اختلافات د علماو او یا دا او یا دغه هر څه چې اختلافات د علماو په منځ کې د سنیو خو نه دي د پخواني اختلافات را روان دي نو اختلافات د دې اجازت خو نه درکوي چې ته یو سړی ووژنه اجازت نه درکوي تا ته څنګه یو سړی ووژنې مونږ خو دا وایو چې یو مسلمان ته په چا باندې د کفر فتوا لګول دا د هر چا کار نه دي د تکفیر دا مسله چې کوم پاتې نه بیا د یو مسلمان وژنه او په جومات کې دماکه بیا په مدرسو کې دماکه یو سړی ناست دی هغه سره د علم کتابونه پراته دي او ته بې دماکه کې د دې خلاف یو الحمدلله دا کار چې چا هم کړی نو شی کړی غلط یې کړی دی او بل زه د علماو ته د نصیحت د دې ځینه او د دې مبارک ملک نه هغه ده چې علما دي په دې خبره ځان پوه کړي ګورې کیدای شي د داسې دشمن دا کار کړی چې هغه فرقواریت خورول غواړي نو دا تهمتونه دې څوک نه لګوي چې دا به پلاني کړي او دا به علاني کړي بلکې دې کې دماغ استعمالول پکار دي یو سړی به پلاني دماغ وکړو راشي ته به وکړو هغه به بل وکړو هغه به بل وکړو دا سلسله ده په کوم ځای کې به امن پاتې شي یو مدرسه هم په امن نه وي یو جومات هم په امن نه شي یو ځای هم په امن نه شي ځکه چې هر طرف نه به بدل اخیستی کېږي نو دا قصې نه دي کول پکار کیدای شي
د یو داسې دشمن دا کار کړی چې هغه د جوماتونو دشمني، هغه د مدرسو دشمني، هغه پکې دې ته نه ګوري چې دا کومه فرقه ده او کومه نه ده، هغه د فرقو سره کار نه، کار یې دې سره دی چې راشه د مسلمانان خپل منځ کې وجنګوه، راشه د دیني طبقه د خپل منځ کې وجنګوه. نو دې ټیم کې دماغ استعمالول پکار دي او عقل استعمالول پکار دي. او هر هغه څوک چې مسلمان وجني، د مسلمانانو په ملکونو کې یره خورئ، د مسلمانانو په ملکونو کې دماکې کوي، که هغه هر ملک او هر ځای، نو دا ناروا کار دی. دا کار څه دی؟ ناروا دی. په دې باندې الحمدلله زموږ تفصیلي بیانونه شته. نو الله دې مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي، او الله دې چې څوک هم د مسلمانانو ملکونه خرابول غواړي او د مسلمانانو امن خرابول غواړي او د مسلمانانو په منځ کې جنګونه پیدا کول غواړي، رب العالمین د دنیا او آخرت کې به شرمونه وشرموي. او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي. څومره ملکونه چې د مسلمانانو دي، رب العالمین دې د هغه ټولو حفاظت وکړي. خصوصا الله دې د سعودي عرب، د پاکستان او د افغانستان حفاظت وکړي. اول ته چې کومه بدامني ده په پاکستان کې یا په افغانستان کې، رب العالمین د هغه ختمه کړي. او الله سبحانه وتعالی دې د دې مبارک ملک د سعودي عرب کې چې کوم امن او امان دی، الله دې برقرار ساتي. نو دا یو اهم پیغام په دې موقع باندې چې زه د سحر د دې حادثې نه خبر شوی وم، الله ګواه چې ټوله ورځ زما په غم کې او په سوچ او په فکر کې تېره شوه چې آخر دا کوم اسلام و، دا کوم ایمان و چې تا له د دې اجازت درکو چې ته یو د الله په کور کې او په یو مدرسه باندې او بیا طالبان ناست دي دین ته، او په هغوی باندې دماکه کې. خو دا هغه سړي کار دی چې هغه نه د اسلام نه خبر دی، نه د دین نه خبر دی، نه د ایمان نه خبر دی، نه د قرآن او د حدیث نه خبر دی. دې سره زموږ د نشست هم اختتام ته ورسېدو. سوالونه ډېر پاتې شو، خو انشاءالله دا به پر روان درس کې پوره کوو، پر روان نشست کې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.